نومبر کال 2012 عیسوي کې یو 2 کب نیونکي وو په پیسفیک سمندر کې چې د دنیا د ټولو نه غټ او یو خاموش سمندر دی. په خپل یو وړې شانې کشتۍ کې دواړه ملګري لګیاو کبان یې نیول چې په دې کې एकदम یو ډیر په غوسه او یو خطرناک سمندري طوفان راغی. دوی زر تر زر خپل کشتۍ سٹارټ کړه چې د طوفان نو تختیږي. کشتۍ په فول سپیډ کې روانه وه. ښه کافي مزل یې وکړو، خو د سمندر مینځ کې د کشتۍ جنریټر خراب شو، ځکه چې دا یو ورکوټی او هم کمزوری جنریټر و. د سمندر زور او چپې دومره غټې او خطرناکې وې چې دا دواړه سره د کشتۍ ډیر لرې یوړل. اوس دوی د سمندر په یو داسې ځای کې وو چې ګیر چاپیره هر طرف ته صرف او صرف اوبه ښکاري، بل هیڅ هم په نظر نه راځي. یعنی په پیسفیک اوشن کې دغه دواړه ورک شو. اوس دلته د سمندر مینځ کې د انسانانو نه ډیر لرې په یو وړه شانې کشتۍ کې د دې دواړو ملګرو 4-5 ورځې وشوې. همدغه شانتې په دې کې پوره یوه میاشت تېره شوه، دویمه میاشت هم تېره شوه، خو تر اوسه پورې نه خو د مدد څه درک لګي او نه د خوراک. د ډېرې زیاتې ولږې د وجې کشتۍ ته چې سم را نږدې کېږي، که هغه یو کب وي، که پرنده او که شمشتی، رانیسي یې او همداسې ژوندی خوري. سمندر اوبه د ډیر تریوالي د وجې د څکلو قابل نه دي، نو د ډیرې تندې په وخت کې د دې مردار ځناورو وینه څکي. او اوس مخکې چې دې کسانو سره څه کېږي، دې سره به د ډیر خوف د وجې ستاسو په وجود باندې ویښته ودرېږي. نو راځئ اوس دا مکمل کیسه د سر نه اورو. د کیسې شروعات کېږي د میکسیکو نه. په میکسیکو کې 2 دوستانو چې دوی په سمندر کې کبان نیول، بیا دغه کبان به په مارکیټ کې خرڅول او په دې طریقه باندې به د دواړو ملګرو پیسې ګټلې. مطلب کبان نیول او خرڅول دا د دوی یو کاروبار و. د یو نومو جوزه سلویډور الورینګا او د دویم نومو ایزیکویل کورډوبا. په 19 نومبر 2012 عیسوي کال کې د سهار تقریبا 5 بجې وې چې دغه دواړه ملګري د کوسټ ازول کلي نه چې په میکسیکو کې په ساحل سمندر باندې دی، دغه دواړه ملګري په یو وړه شانې کشتۍ کې په سفر باندې روان شو، کبانو نیولو پسې، یعنی د کبانو ښکار کولو پسې. دوی خو دا اراده کړې وه چې زمونږ دا ټوټل سفر دا به صرف د 13 غنټو وي. په 13 غنټو کې دننه به موږ واپس خپل کلي ته راغلي یو. په خلک وایي که نه، وایي د الله او د انسان ارادې یو نه وي. نو دلته دوی ته دا پته نه وه چې مخکې دوی سره څه کېدو والا دي او دا سفر دا به څومره اوږدېږي. دوی د ورکوټي سفر اراده کړې وه، نو په دې وجه باندې د دوی چې کومه کشتۍ وه هغه هم ډېره وړه وه، صرف 7 فوټه وه، څه خاص قسم کشتۍ نه وه. بل په دې کشتۍ کې دننه څه خاص قسم سامانونه هم نو، بس یو فریزر ورکې، دا فریزر د دې لپاره چې په دې کې کبان سټور کړي. بل ورکې یو موټر، مطلب یو جنریټر چې په دې باندې به کشتۍ سټارټېدله او صرف د 2-3 ورځو خوراک ورسره، نور ورکې څه خاص نو. دغه دواړه ملګري د دنیا د ټولو نه غټ سمندر کې په یو وړه شانې کشتۍ کې په سفر روان شو. دوی په مزه مزه روان دي او د سمندر مینځ ته ورځي. دوی چې کوم سمندر کې د کبانو نیولو دپاره روان دي، دې سمندر ته ویل کېږي پیسفیک اوشن. په ټوله دنیا کې 15 غټ غټ سمندرونه دي، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په دې 15 واړو کې د ټولو نه غټ هغه پیسفیک اوشن دی. دوی چې کوم سمندر کې د کبانو ښکار پسې روان دي، دا د دنیا د ټولو نه غټ سمندر دی. تاسو ته دا پته شته چې د پیسفیک اوشن ته پیسفیک اوشن ولې وایي؟ پیسفیک اصل کې راغلی دی د پیس نه. د پیس مطلب دی یو قسم ته خاموشي، او اوشن سمندر ته وایي. مطلب پیسفیک اوشن یو بې انتهایی خاموش سمندر دی، دلته ډیره زیاته خاموشي وي او په دې سمندر باندې زیاتره غټ غټ بحري جهازونه هغه هم په دې باندې نه تیریږي، مطلب ډیر زیات کم پې تیریږي. دا پیسفیک اوشن دومره غټ دی چې دا تقریبا په 115 میلیونه
سکویر کیلومتره باندې مشتمل دی او ماهرین خو داسې وایي یو ملک دی چیلی نوم دی دغه چیلی ملک هم پیسفیک اوشن سره ټچ دی مطلب د پیسفیک اوشن په ساحلي سمندر باندې دی لکه څنګه چې په پاکستان کې په کراچۍ کې سمندر دی په انډیا کې سمندر دی نو دغه شانې په دې چیلی ملک کې هم سمندر دی او دا پیسفیک اوشن دی نو که چېرته د دې په ساحلي سمندر باندې د سمندر په دې غاړه باندې یو غټ سورنګ شروع شي او دغه سورنګ په ځمکه کې همداسې روان وي لاندې روان وي او د ځمکې بل اړخ ته وځي نو کله چې دغه سورنګ د ځمکې بل اړخ ته وځي نو هلته هم دا په پیسفیک اوشن کې راوځي مطلب پیسفیک اوشن دومره خو غټ دی زمونږ د ځمکې ټوټل اوچه حصه چې هلته اوبه نشته هلته دغه سمندرونه نشته مطلب په دنیا کې 15 غټ سمندرونه دي که نه نو دین علاوه چې کومه اوچه حصه ده غرونه ځنګلونه صحراګانې نورې دشتې هغه ځایونه چې په هغه کې انسانان ژوند کوي دا ټوله اوچه حصه چې رایوځای کړي نو دا 1.43 ملیون سکویر کیلومتر ده او سمندرونو ته چې وګورئ دا 4 سمندرونه یو طرف ته کا صرف دا یو د دنیا د ټول نه غټ سمندر پیسفیک اوشن دا په ځان لمانی 1.15 ملیون سکویر کیلومتر ده مطلب په ځان لمانی صرف دا یو سمندر پیسفیک اوشن زمونږ د دنیا د ټول اوچې حصې نه ډیر زیات غټ دی اوس ورته سوچ کوه په دې دومره غټ سمندر کې آیلینډز یعنی جزیرې دا د نش برابر دي مطلب بس داسې وایي چې جزیرې ورکې نشته ډېرې زیاتې کمې دي ورکې او کمې چې دي نو هغه ډېرې زیاتې وړې دي په دې کې زیاتره داسې دي چې په هغې باندې تر نن تاریخه پورې چېرته انسان قدم نه دی ایښی دلته په دې سمندر کې که چېرته یو غټ بحري جهاز هم ورک شي نو د هغې پیدا کول هم تقریبا بس ناممکن دي ځکه چې دا بې انتهایي غټ سمندر دی که نه یو ځان له دنیا ده که چېرته بره جهازونه ورپسې ګرځي نو لاندې په نظر باندې څه نه راځي که لاندې بحري جهازونه ورپسې ګرځي او سرچ اپریشن کوي نو دا دومره غټ دی چې په کم ځای کې به تلاش کوي په دې سرچ کې به ډیر زیات غټ ټیم ولګي خو نن زمونږ په دې کیسه کې چې په یو حقیقت باندې جوړه شوې ده په دې کې دوه ملګري په یو وړه شانې کښتۍ کې د سمندر ته راځي د کبانو نیولو په غرض باندې هغوی بیا دلته ورکېږي خو دوی د 2-3 ورځو پورې نه ورک د 2-3 هفتو پورې نه د 2-3 میاشتو پورې نه بلکې پوره د 14 میاشتو پورې د 438 ورځو پورې په دغه وړه شانې کښتۍ کې د سمندر په منځ کې دوی دومره وخت تیروي نو راځئ ګورو چې دوی دلته خپل ژوند څنګه تیروي دوی سره کوم واقعیات کیږي او دوی بیا بچ کیږي مو که نه ډېره زیات یو انټرسټینګ سټوري ده زما یقین دی چې دې نه به تاسو ډېره زده کړه وکړئ ډېر خوند به هم ترې واخلئ سو لیټس کنټینیو وایي کله چې دغه دواړه ملګري د خپل کلي نه په سفر باندې روانېدل نو دوی ته آلریډي دا اندازه شوې وه چې نن په سمندر کې سمندري طوفان راتللی شي چانس یې ډېر زیات دی لکه څنګه چې په اسمان کې وریځ راشي او موږ ته دا اندازه کېږي چې کیدای شي نن باران وشي نو دغه شانې کب نیونکو ته هم چې ټول عمر په سمندر کې تېر کړی وي دا اندازه ورته کېږي چې کیدای شي نن سمندري طوفان راشي خو د دې نه باوجود هم دوی دا سوچ وکړو چې هسې نه بس د 13 غنټو سفر دی واپس به موږ خپل کور ته راځو څه دومره غټ سفر نه دی د 2-3 ورځو خوراک یې ځان سره واغوستو او روان شو په سفر باندې سمندر کې دوی ټول ورځ سفر وکړو ځای په ځای باندې به یې کبان هم نیول اوسه پورې دوی تقریبا د خپل کلي نه 120 کیلومتره لرې تللي خو څنګه چې د شپې 1 بجې شوه په دې ټیم کې هم دا دواړه ملګري لګیا دي کبان هم رانیسي د یو بل سره ګپ شپ هم لګوي په دې ټیم کې دوی څه ګوري چې एकदम دغه پیسفیک اوشن آرام سمندر ډیر زیات په غوسه شو یعنی مطلب یو ډیر خطرناک سمندري طوفان راغی او دوی طرف ته ډیر په تیزی سره را روان دی کله چې دوی د هر څه یعنی دغه سینی په خپل سترګو باندې وکتو نو ډیر زیات ورخطا شو ځکه چې یو طرف ته تور تیاره بل طرف ته دغه دواړه په پیسفیک اوشن کې د دنیا د ټولو نه په غټ سمندر کې او کم سمندري طوفان چې دوی طرف ته را روان دی دغه شدت هم ډیر زیات دی بس داسې کار کوي چې د دوی په لاس کې چې کبانو نیولو کوم جالو زر تر زره دار علی او سمندر ته ورغورځي د کشتۍ جنریټر طرف ته رامنډه وي کی کوئی بار بار د کشتۍ سٹارټ کولو کوشش کوي خو کشتۍ نه سٹارټېږي ځکه چې دغه جنریټر اوبو وهلی د ډېر محنت نه وروسته کله چې په یو 100 منټه خواري وکړله بس اخر هم کورټه به دغه کشتۍ سٹارټ کړله خو دلته اوس یو بله مسله دا وه چې کشتۍ فول سپیډ نه وي ځکه چې ډېره زیاته درنه ده
دوی کبان هم رانیولي دي او نور سامانونه هم ورکړي دي. بس دلته دوی داسې کار وکړو چې زر تر زره کم کبان چې دوی رانیولي وو هغه ټول یې راواغوستل واپس یې سمندر ته ورخطا کړل. نور فضول سامانونه سم چې ورکړي یو څیز به یې راوستو سمندر ته به یې ورخطا کوو ځکه چې د خپل ځان نه هیڅ سم ښه نه دي. بس اوس دې سره د کښتۍ وزن کافي کم شو، کښتۍ سپکه شوه او په فول سپیډ سره د دغه ځای نه روانه شوه. سمندري طوفان شاته دی او دغه دوه ملګري مخکې دي. دوی په سمندر کې ښه کافي مزل وکړو خو اوس هم طوفان دوی پسې دی. تقریبا د سهار داسې 7 بجې وې چې دوی ته لرې لرې غرونه ښکاره شو، یعنی خپل کلی په نظر باندې راغی. دوی اوس په دغه ټیم کې د خپل کلي نه تقریبا 40 کیلومتره لرې وو. خو بس افسوس قسمت یې کار ونه کړو. په همدغه ټیم کې دوی ته د کښتۍ جنریټر خراب شو. اوس کښتۍ په ځای باندې ودرېدله، نه مخکې تللی شي نه شاته. دوی په همدغه ځای کې ونښتل او د اصل کیسې شروعات د همدغه ځای نه وشو. دوی شاته ګوري چې سمندري طوفان دوی پسې ډېر په تیزۍ سره را روان دی. په دغه کښتۍ کې یو ریډیو هم و، یو داسې ریډیو چې په هغې باندې خلک د نور خلکو سره کانټیکټ کولی شي. زر تر زره دغه ریډیو راواغوستو او خپل باس خپل مشر سره رابطه وکړله چې موږ سره دغه شان کار شوی دی، په نیمایي لار کې کښتۍ خرابه ده او شاته یو غټ سمندري طوفان موږ پسې را روان دی، زر تر زر موږ پسې راشي، موږ بچ کړئ. باس یې دغه خبره واورېدله او ورته ویل چې تاسو بېغمه شئ، موږ هم دا اوس در روانېږو او تاسو به موږ ریسکیو کړو، تاسو به موږ بچ کړو. خو همدغې خبرې سره په ریډیو کې چارج ختم شو، د ریډیو کومه بیټري چې وه هغه ډاون شوه. اوس یو ملګری لګیا دی په جنریټر باندې خپل کوشش کوي چې دغه جنریټر په سناسه طریقه باندې جوړ کړي او ځان د دغه ځای نه وباسي، خو د جنریټر د جوړولو هیڅ چانس نشته. بل ملګری لګیا دی په ریډیو باندې کوشش کوي چې ریډیو صحیح کړي، خپل باس ته خپل لوکیشن ورکړي، یعنی مطلب د دې نه خبر کړي چې دوی په کم ځای کې دي نو هغوی به راشي او دوی به بچ کړي. خو په ریډیو کې د بدقسمتۍ نه 0 چارج دی، بیټري مکمل ډاون ده. په دې کې د طوفان چپې او ډیره تیزه هوا راغله. دوی د ځان سره یوړل، یعنی بس په سمندر کې ورک کړل، ډیر لرې یوړل. اول خو دوی د خپل کلي نه یعنی سمندر د غاړې نه 40 کیلومتره لرې وو، صرف د 40 کیلومتره په فاصله کې وو. خو کله چې د سمندر تیزو چپو وهل، تیزې هوا وهل، نو اوس په دغه ټیم کې دوی د خپل کلي نه د 450 کیلومتر په فاصله کې دي او نور هم د هوا سره د طوفان سره په سمندر کې همداسې روان دي. دا پته ورته نه لګي چې په کم طرف باندې روان دي، خو د سمندر منځ ته نور هم روان دي. د دوی باس چې کوم و، د دوی مشر، هغې ته آلریډي دوی خبر ورکړی و چې موږ په خطره کې وو. د دوی مشر راغی سره د ریسکیو ټیم او دوی پسې سرج اپریشن تالاشي شروع کړو. یوه ورځ یې وکتل، 2 ورځې، 3 ورځ پرې کې تېره شوه، یوه هفته یا د دې نه زیات وخته پورې دوی وکتل، خو په سمندر کې دوی هیڅ درک نه لګېدو. بس هغوی هم دا ګمان وکړو چې اوسه پورې به دوی مړه شوي وي، سره د کښتۍ به د سمندر تل ته تللي وي او د سرچ اپریشن هیڅ فایده نشته. بس سرچ اپریشن یې بند کړو. په دې کې یوه میاشت تېره شوه، دویمه میاشت هم تېره شوه. بس د دوی چې کومه فیملي وه، د دوی چې کوم کورونه وو، هغوی هم دا خبره ومنله مجبوراً چې بس دوی به نور مړه شوي وي. دلته دغه دواړه ملګري په یو داسې ځای کې دي چې هیڅ نه پوهېږي چې دا اوس د سمندر کم اړخ دی، کم ځای دی، بل هیڅ سیم په نظر نه راځي. هر طرف ته بس صرف اوبه او اوبه دي. که بره ګوري نو صرف اوریاز ده. کښتۍ حرکت نشي کولی ځکه چې د دې کښتۍ جنریټر ټول سیسټم یې خراب دی. چا سره رابطه نشي کولی ځکه چې داسې څه ورسره شته نه. یو ریډیو ورسره و، هغه هم خراب دی، بیټري مکمل ډاون ده. بل دوی ډېر خفه په دې مو که چېرته څوک اوس هم تالاش کوي یا څوک کوشش کوي چې دوی پیدا کړي، نو دوی دغه کښتۍ دومره وړه ده چې دا په دغه سمندر کې هیڅ په نظر نه راځي. چاته سیګنل ورکولو دپاره ورسره هیڅ قسم فلایر ګن یا بل داسې څیز نشته. یعنی مطلب بس دلته دوی هم دا ومنله چې زمونږ د بچ کېدلو هیڅ چانس نشته، همدلته به مرو. کله چې دوی تږي شي نو د اوبو په منځ کې دي، خو د سمندر اوبه دومره مالګینې دي چې د څکلو قابل نه دي، او که چېرته د څکلو کوشش یې وکړي نو دغه اوبه د دوی د مرګ سبب جوړېدلی شي. مطلب د دې اوبو په وجه باندې دوی مړه کېدلی شي. دغه اوبه هیڅ د څکلو نه دي، د دې څکل نه یې پکار. په دې وجه باندې دوی باران ته صبر کوي. کله چې باران کېږي نو دغه د باران اوبه دوی جمع کوي او دغه بیا څکي. خو باران هم داسې زر زر نه کېږي، مطلب ډېر وخت بعد کېږي.
نو د ډېرې مجبورۍ نه دوی بیا خپل یورین یعنی خپل تش بول سکي. کله چې دوی خپل یورین سکي نو دا سکلم سره سي آسان کار نه، ځکه دا چې خولې ته وړي نو دا ډېر زیات بدبودار دی. دا آلریډي بدبودار وي، خو په داسې حالت کې دا نورم ډېر زیات بدبودار وي او د دې سکلم ناممکن وي. خو بس مجبوري چې راشي نو بس بیا به هر څه کوي. کله کله چې دوی د تندې نه ډېر زیات تنګ راشي، په یورین سکلو باندې ستړي شي، بارانونه هم نه کېږي، نو بیا دوی داسې کار کوي چې د شمشتۍ، د کبانو او د پرندو دا رانیسي او د دې وینه چې کوم دي د اوبو په ځای باندې د دوی وینه څکي. د دې نه بیا وینه وباسي او دغه وینه ځان سره جمع کوي د بل وخت دپاره، یعنی چې په بل وخت کې بیا وڅکي. او دوی چې کله په سفر باندې را روانېدل نو ځان سره صرف د 2-3 ورځو خوراک راخسته و، ځکه دوی خو دا سوچ کړو چې د 13 غنټو سفر دی، سبا بل ورځ به واپس خپل کلي ته راځو. خو اوسه پورې دلته دوی 2-3 میاشتې شوې وې. نو د خوراک دپاره دوی داسې کار کوي، د دوی کښتۍ ته چې کله یو پرنده نږدې راشي یا شمشتۍ راشي یا یو کب راشي چې هر څه راشي، بس دوی دغه څیز په څه نه څه طریقه باندې راګیر کړي او همداسې وخوري. دلته د دوی کافي ټیم وشو او یو داسې ژوند تېروي چې نه خو مړه دي او نه ژوند دي. ډېر زیات تنګ او خفه دي، ډېر زیات په تکلیف کې دي، خو هیڅ هم نشي کولی. کله شپه شي، کله ورځ، کله باد، کله باران، هر څومره مشکل حالات او چې سم راځي په دوی باندې په دې وړه کښتۍ کې تېرېږي. کله چې دوی اوږې شي نو دغه مردار ځناور ژوندي خوري، او کله چې دوی تږي شي نو دغه مردارو ځناورو ګنده وینه څکي. ډېر زیات یو بورینګ ژوند دی، نه اوده کېدلی شي او نه ویښ پاتې کېدلی شي. او تاسو هسې سوچ وکئ، فار ایگزامپل هسې امیجن کا، الله دې نه کړي آیا تاسو به صرف د یوې ورځې پورې دغه شانې ژوند تېر کړئ؟ دا دوی چې د میاشتو پورې تېر کړو او لا لګیارې تېروي، د یوې ورځې پورې خو څه کوي چې یو منټ هم نه تېرېږي. خو دلته د دوی د 4 میاشتو نه هم زیاته شو چې دغه شانې ژوند تېروي. بس اخر هم دغه یو ملګری کورټه بایچ نوم و، دا ډېر زیات تنګ شو، د خپل ژوند نه مایوسه شو او خپل بل ملګري ته ویل چې بس دی، زه نور دغه شانې څیزونه نشم خوړلی، زما نور نه تېرېږي، زه دغه شانې څیزونه نشم څکلی، زما چې کوم ژوند دی هغه وویل چې بس د دې نه نور مرګ بهتر دی. بس داسې کار یې وکړو چې د 100 ورځو پورې خوراک څښاک بند کړو، دغه څیزونه به نه خوړل نه به یې څکلی. نو ډېر زیات اولګي او تندي ووهو او بس اخر هم ځان سمندر ته خطا کو او خودکشي وکړله. اوس جوزه سلویډور الورینګا بیخي ځان لپاتې شو. یو ملګری چې لږې ډېرې خبرې به ورسره کولې، په یو بل باندې ډاډه و، هغه هم ترې لاړو خودکشي وکړله. ژوند دلته آلریډي ډېر زیات مشکل و، خو اوس بیخي مشکل شو. د دنیا له ټول نه غټ سمندر کې دغه کس جوزه سلویډور الورینګا دا اوس بیخي ځان لو، او دا بالکل داسې و لکه په تمامه دنیا کې چې صرف یو کس ژوندی وي، بلکې د دې نه مشکل و، ځکه چېرته په ټوله دنیا کې یو کس ژوندی پاتې شي نو دغه کس به چېرته خو به لاړ شي که نه، څه خو به وخوري، څه به وڅکي، صحیح اوبه به وڅکي، صحیح خوراک به وکړي. دلته خو د سمندر مینځ کې دی، په یو وړه شانې کښتۍ کې دی، نه ورکې اوبه شته او نه ورکې خوراک شته. دا چې د سمندر په کم ځای کې ګیر و نو دا بالکل د سمندر منځ و. دلته یو عجیب قسم خاموشي وي، مطلب خاموشي وي، هیڅ سم نه وي، هیڅ سم په نظر نه راځي، هر طرف ته صرف اوبه وي. ښه کافي وخت د ده دلته په سمندر کې وشو، خو اوسه پورې نه خو د چېرته هوایي جهاز ولیدو په اسمان کې او نه چېرته بحري جهاز په سمندر کې ولیدو. د ملګري د مرګ نه تقریبا 1.5-2 میاشتې وروسته دا په خپله کښتۍ کې پروت و، په خوبونو باندې نور ستړی شو، په سوچونو کې پروت و چې په دې کې एकदम د څه قسم شور واورېدو. په زر راپاسېدو، اخوا دېخوا یې وکتل او ګوري چې یو غټ بحري جهاز را روان دی. کله چې دومره وخت بعد یو بحري جهاز ولیدو او دا امید پیدا شو چې دا به راشي او ما به بچ کړي، نو دلته د خوشحالۍ څه حد نه و، بې انتهایي خوشحاله و. دغه بحري جهاز یو کارګو جهاز و، کانټینر یې چې وړي راوړي، مطلب د یو ملک نه بل ملک ته مالونه وړي. جوزه سلویډور الورینګا داسې کار وکړو چې په کښتۍ کې ودرېدو او د هغه کښتۍ طرف ته یې اشارې کول شروع کړلې، مطلب لاسونه به ورته خوځول، چغې ورته وهلې، خپل شرټ یې بیسو، خپل کمیس دا به یې ورته خوځو، سیم چې کولی شو هغه ټول هر څه وکړل.
دا کوشش کوو چې په څنګه طریقه باندې د هغه کشتۍ د هغه بحري جهاز توجه د خپل ځان طرف ته کی هغوی وګوري د پسې راشي او دا بچ کی. خو افسوس مسله دا وه چې دا به کومه کشتۍ کې و دا ډیره زیاته وړه وه. هغه بحري جهاز بې انتهایي غټ و. د هغه ځای نه دا هیڅ په نظر باندې نه راتلله. د خپل پوره کوشش کو خو دې نه باوجود هم هغه بحري جهاز په ده باندې همداسې تیر شو. دا یې ونه کتو په ځای باندې پرېښودو. دا ورته بیا هم لګیارې اشارې کوي لاسونه خوځوي چغې وایي سم چې د دې په وس کې دی هغه کوي. تر هغې پورې د خپل محنت کوي تر څو پورې چې هغه مکمل پناه شوی نه و. مطلب دومره لرې لاړ هغه چې بیا په نظر باندې نه راتو او دا یې په همدغه ځای کې پرېښوستو. د ده په امیدونو باندې یو ځل بیا اوبه خو نه خو پوره سمندر واوښتو. مطلب دومره وخت بعد کور ته د تللو یو امید ورته وښکارېدو او هغه هم څه فایده ونه کړله. تاسو سوچ وکئ که نه دومره وخت چې یو کس په سمندر کې ګیري یو ورځ نه یو هفته نه یو میاشت نه بلکې د 8 میاشتو پورې هغه ته بیا د بچ کېدلو یو امید وښکارېږي یو چانس ورته په لاس ورشي او هغه هم ته مس شي په ځای باندې پرېږدي نو د ده په زړه باندې به څه تېرېږي. خو زه بس چې هر څه دي شپې ورځې تېرېږي په دغه سمندر کې اوسه پورې د دې کس 11 میاشتې وشوې. د 11 میاشتو نه په دې سمندر کې دا ورک دی په دې سمندر کې دا ګیر دی او په دې وړه شانې کشتۍ کې د اوسه پورې 8000 کیلومتره سفر کړی دی. په دې کې دا نورونو وهلی دی بارانونو وهلی دی او دې سره سره ولږو او تندو وهلی دی. د خپل خوږ دوست مرګ یې په خپلو سترګو باندې وکتو او صرف دا نه بلکې داسې ډېر څه یې وکتل. اوس هم دغه بوټ دغه کشتۍ روانه ده او په خپل سر باندې سفر کوي. په دغه کشتۍ کې ناست کس هیڅ نه پوهېږي چې زه په کم ځای کې یم کشتۍ په کم طرف باندې روانه ده. خو دا ورته ضرور پته ده چې د سمندر مینځ دی. خو اخر هم په 13 جون باندې په 2014 عیسوي کال کې دوی راوتي وو په 19 نومبر 2012 کال کې او اوس 2014 کال دی 13 جون دی چې د په اوبو کې اخوا دې خواته څه کوکونټس وکتل. مطلب د کوپرې بالونه وکتل د کوپرې چې کوم بالونه وي کوکونټس ورته وي چې یو خوا بل خوا په اوبو کې روان دي. بیا د پرندو یعنی د کارغانو او د نورو مرغانو اوازونه اوري. بس دلته د دې کس شک کېږي چې دلته نږدې ضرور چېرته جزیره شته دی او څنګه چې لږ مخکې نور ځي نو دغه شک په حقیقت باندې بدلیږي او ګوري چې واقعي په حقیقت کې مخامخ یو جزیره ده. دغه جزیره دته مخامخ ښکاره شوه خو دومره نږدې نه وه. دې جزیرې ته به رارسېدلو کې د ده پوره یوه ورځ ولګېدله. کله چې دې جزیرې ته رانږدې شو او جزیرې ته راورسېدو بس د کشتۍ نه یې ودانګل او څه تقریبا 14 میاشتې بعد یې په ځمکه باندې قدم کېښوستو. په جزیرې باندې چې څنګه قدم ږدي نو د قدم ایښودلو سره سمدستي د ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه کله یو خواته منډې وي کله بل خواته منډې وي چې په دې کې په جزیره باندې یو ورکوټه شانې کور وکتو. کله چې دې کور ته نږدې ورغی نو په دې کور کې یو سړی هم و. نو پوره د 11,000 کیلومتر سفر کولو نه بعد 438 ورځې بعد یو انسان سره ملاو شو. که چېرته دلته د قسمت کار نه وی کړی او دغه جزیره ته په څه ناسه طریقه باندې په څه ناسه وجه باندې مس شوی وی دې جزیرې ته که چېرته دا نور رارسېدلی نو نیکسټ سټاپ بل سټاپ به بیا د فلیپین و کوم چې پوره 15,000 کیلومتره لرې و. یعنی بیا به د 240 ورځې سفر نور هم کوو هغه ځای ته په رسېدلو کې. خو بس قسمت یې ښه چې دې جزیرې ته راغی. که چېرته ستاسو کشتۍ د ګرانۍ پر سمندر کې ورکه شوي نو بیا زه تاسو ته دا مشوره در کوم چې آنلاین دنیا ته راشئ ځکه دې مهنګایي سره ګرانۍ سره صرف هغه کس مقابله کولی شي څوک چې په ډالرو کې تنخواه لري او په ډالرو کې سیلري صرف هغه خلک اخلي څوک چې آنلاین کار کوي. آنلاین کارونه ډیر زیات دي خو پرې کې د ټول نه بیسټ یوټیوب اټومیشن دی چې موږ په خپل هم کوو. یوټیوب اټومیشن یو داسې کار دی چې پرې کې تاسو هر څه د الف نه والې یې پورې په خپل موبایل باندې کولی شئ. لیپټاپ ته ورکې ضرورت نشته ټولز اخیستلو ته ورکې ضرورت نشته LLC ته ورکې ضرورت نشته لکه د امیزون او دغه شانې انویسټمنټ ته هم ورکې ضرورت نشته. نن سبا اوس وخت کې ډیر زیات په ترقۍ سره روان دی. که چېرته اوس د شروع کو 6 میاشتې بعد به په ځان باندې فخر کوي او دې خبرې م لیکل لر کوم که چېرته اوس د شروع نه کو سټارټ دی وانه غوستو 6 میاشتې بعد کال بعد به بیا ډیر زیات افسوس کوي ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی هر څوک ویډیوز ګوري په
په یوټیوب باندې، په ټیک ټاک باندې، په فیسبوک باندې. یو ویډیو به جوړئ، په دغه یو ویډیو باندې به تاسو د یوټیوب نم ارنینګ کولی شي، د ټیک ټاک نم او هم د فیسبوک نه. نو زه تاسو ته دا مشوره درکوم چې خپل وخت مه ضایع کوئ، هم دا نن بلکې هم دا اوس په دې ټیم باندې زموږ سپورټ ټیم سره په واټساپ باندې رابطه وکړئ او زموږ د یوټیوب اټومیشن کوم کورس چې دی دا یو کمپلیټ کورس دی چې د یوټیوب په باره کې، د یوټیوب اټومیشن په باره کې د الف نه والی یې پورې ټول معلومات هر څه سم چې تاسو ته زده کول پکار دي، سم چې اهم دي، په ډېر اسانه پښتو کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو هم پرې پوهیږئ او یو ورکوټی ماشوم هم په اسانه پوهېدلی شي. او زما یقین دی انشاءالله چې په دې فیصله باندې به تاسو هم خوشحاله یې او ستاسو فیملی به هم پرې خوشحاله یي. بس اوس راځو د خپلې کیسې په طرف. کله چې جوزی سلوډور الورینګا په دې جزیره باندې د کس سره ملاو شو، بیا نورو کسانو سره ملاو شو، هغوی د خپله ټوله سټوري بیان کړله چې څومره وخت د په سمندر کې تیر کو، خو هغوی په یقین نشو کولی ځکه چې دا د نه منلو خبره وه چې دومره وخت پورې، د دومره ورځو پورې څنګه یو کس ژوندی پاتې کېدلی شي. او بیا یې د دې کس باس سره رابطه وکړه، د دې چې کوم مشر و هغه ته ویل او هغه دا خبره کنفرم کړه. هغه ورته ویل چې واقعي بالکل دا حقیقت دی. تقریبا 14 میاشتې مخکې زموږ یو کس په پیسفیک اوشن کې، یو کس نه 2 کسان په پیسفیک اوشن کې بېدرکه شوي وو. هغوی په یقین وکړو او بیا ورته ډېر زیات حیران وو. دغه کس ورک شوی مو خو په غیر قانوني طریقې سره بغیر د پاسپورټه بل ملک ته اوښتی و. نو د څه قانوني کاروایي نه وروسته هغوی بیا دا په جهاز کې کېنو او خپل ملک مکسیکو ته واپس راولېږو. خو څنګه چې خپل ملک ته راورسېدو نو سمدستي پولیس رالل، ګرفتار یې کو او جیل ته یې ولېږو. دا خیر سرې ګناه کړې وه، کوم داسې سنګین جرم یې کړی و چې لا راغلی نه و، د مرګ د خولې نه لا راوتی نه و چې بیا ورپسې پولیس رالل، ګرفتار یې کو، جیل ته یې ولېږو. دا ځل کې داسې کار شوی و د سره چې کوم بل ملګری و، نو د هغه فیملي په ده باندې کیس وکړو، په ده باندې راپورټ وکړو. پولیسو ته یې دا وویل چې ده سره زموږ کوم کس و نو ده هغه مړ کړی دی او بیا یې هغه خوړلی دی. خو بس بیا وروسته دا بېګناه ثابت شو، مطلب وروسته نه، په همدغه ټایم باندې د جیل نه را بهر شو او د خپل یو بوک ولیکو، مطلب یو کتاب یې ولیکو په خپل ځان باندې چې څنګه د 438 ورځې په سمندر کې تېرې کړې، دا څنګه ژوندی پاتې شو. او په دې ویډیو کې چې تاسو سره سم شیر شو دا ټولې خبرې په هغه کتاب کې ولیکلې. اوس که تاسو په پښتو کې د ټایټانیک کیسه اورېدل غواړئ، کوم چې د دنیا د ټولو نه غټ بحري جهاز و، بیا د نیمې شپې په اټلانټیک اوشن کې د 2000 کسانو سره ډوب شو، نو دلته کلیک وکړئ. که چېرته تاسو د داسې جهاز کیسه اورېدل غواړئ په پښتو ژبه کې چې په روانه کې د هغې نه چت بیل شو په هوا کې، بیا په هغې کې چې کوم کسانو څنګه بچ شو بچ نه شو، ډېره زیاته یو ښکلې کیسه ده، تاسو دلته کلیک وکړئ. که چېرته دلته او دلته تاسو ته ویډیوز نه ښکاري نو د دې مطلب دا چې دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې آنلاین نه ګورئ، بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته یوټیوب ته به راشئ، دغه نوم به تاسو سرچ کړئ او دغه شانې ډېرې زیاتې سټوریانې په پښتو کې به تاسو واورئ او ډېره به انجوای کوئ. که د یوټیوب دنیا کې قدم ایښودل غواړئ، زموږ په شانې ویډیوز جوړول غواړئ، ستاسو یو ارمان وي، خواهش وي، نو زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس جوین کړئ. انشاءالله زما یقین دی چې ډېره زیاته فایده به درته وکړي. په اسانه پښتو کې د یوټیوب په باره کې هر څه ورکې ډسکس شوي. د دې نه علاوه که چېرته تاسو آلریډي په امیزون باندې کار کوئ یا امیزون سره هم شوق وي او غواړئ چې په امیزون باندې کار سټارټ کړئ، نو د امیزون ریلیټډ چې ستاسو سم پکار وي، که هغه ټولز وي، که LLC وي، که د امیزون کورس وي په اسانه پښتو کې، یا تاسو غواړئ چې خپل PL لانچ کړئ، نو په دې ټول هر څه کې موږ تاسو سره هیلپ کولی شو. سی یو انشاءالله نیکسټ ټایم او په الله م سپارم.